دا وګوره د دې قیمت 1400 روپۍ ډالر دی. شراري دي. شراري ورته دا هندي شراري دي. ها دې ته وایي ګجراتي شراري. د ګران افغانستان کلتوري او فرهنګي لباسونه ګرد دی لمنه شین کمیس دی لمنداره نور ماته نه راځي. یا الله پاکه د ټولو مجردانو ته دغه سپین کمیس ور وښیه ځکه دا د مجردانو د ژوند یو ارمان وي او خدای راخواسته که واده په ورځ که نه په دې کې موږک ور دننه شو که نه بیا پسې ګرځي ولا کې پیدا کړي خو بس رواج دی نو سټایل دی. السلام علیکم پامیر هندارې قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ اوسئ. لیدونکو زه سراج الدین پژوا کې او تاسو ما ګورئ په دغه ځای کې. دغه ځای نوم څه دی څه پکې خرڅېږي تاسو به وایئ څه پکې خرڅېږي شاته څه ګورئ هر څه پکې شته. نو لیدونکو عمر کاټن د لباسونو پلورنځی دی دا نو په اوس وخت کې ماشاءالله په ننګرهار ولایت کې یو برانډ دی. نو لیدونکو دلته موږ راغلي یو رقم لباسونه دلته خرڅېږي ګنډې افغاني او همدارنګه نور د ژمي او اوړي لباسونه په دغه ځای کې تاسو په مناسبه بیه او همدارنګه په ښه کیفیت سره ترلاسه کولی شئ. راځئ کتونکو برنامه د پیل نه تر پایه پورې ګورئ او همدارنګه د ګران افغانستان د رسم او رواج او دودونو سره سم لباسونه او همدارنګه بهرني چې کوم لباسونه په ګران افغانستان کې استعمالیږي راځئ در باندې وګورم نوې ډیزاینونه راغلي دي. تاسو به هم که چېرته غواړئ ویخلئ نو دلته راشئ. لیدونکو خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ د کیمرې برخه کې سره ملتیا زلمی زهیل صاحب کوي. راځئ کتونکو برنامه تر پایه پورې تعقیب کړئ. لیدونکو بیا هم ستړي مشه جوړ په خیر عمر کاټن لباسونو پلورنځي کې وو. دلته نو راځئ تاسو ته بېلابېل لباسونه بیه هم کوو ویم ګورو چې اوس وخت کې مشهوره لباسونه کوم دي کوم لباسونه څوک زیات خوښوي. مشر هم دلته ولاړ دی خبرې اترې به هم ورسره وکړو او د کاروبار په تړه به هم ګپ شپ ورسره ولګو. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړي مشه. مشر ښه انشاءالله حالات ښه دي خیر مې ولیدې دې خوا راشه همدغلته بولي څنګه مشر ښه انشاءالله. الحمدلله تاسو ښه یاستئ په خیر راغلي یاستئ هر کله راشئ خوشحاله اوسئ. لیدونکو ته یې نوم واخله. زما نوم عزیز رد ده د عمر کاټن مسؤل یم چې البته مشهور په دو منزله عمر کاټن ده چې په چکنورۍ کې موقعیت لري. خیبر هوټل اوس ورته خلک قصر امپراتور وایي نو دې ته مخامخ زموږ دوکان دو منزله عمر کاټن.
ډېر خوشاله اوسېږئ. موږ سره دغه ځای د څومره وخت کې جوړ کړی دی؟ الحمدلله زموږ خپل جایداد د خپل مارکیټ د زموږ تقریبا 4 کاله کېږي او چې دغه د عمر کاټن بنیاد میخه ده، خو بیا هم دغه یو نیم دکاندار زموږ لوګو لګوي، خو هغه ان شاء الله فرق به وي. نو زموږ هم دغه یو برانچ د دومنځله عمر کاټن. ډېر ښه. تاسو چې د عمر کاټن نوم ورته کاټن ورکړی، خو پکې خرڅوي هر رقم لباسونه، دا څنګه چل دی؟ بله داسې ده چې دا د افغانستان آب و هوا د هر ولایت فرق هم کوي. نو ژمی اوړی منی هر رقم حالت راځي په انسان باندې. موږ بیا چې دا د بنیاد نه موږ کاټن خرڅوو، هغه مترکي دي یا سیټ یا ګنډلي، هندي کاټن، پاکستانی کاټن. خو بیا چې هوا یخه شي ژمی راشي نو طبعا حتما موږ بخملې مور سره راوړو او مرینې هم راوړو د ژمي. نو هغه د مشتری د تقاضا وړ هر څه به حتما پوره کوي. یو څوک هر رقم لباس وغواړي دلته پیدا کېږي ان شاء الله؟ او ان شاء الله حتما. موږ بیا پاس مې یو محل افتتاح وکړله چې مخکې نور ستاسو غوندې دوستان هم راغلي وو، هغوی هم وکړله ویډیو ورنه. نو تاسې هم راغلی، هر کله راشئ دلته ان شاء الله. د ودونو کالي، د ناوېګانو کالي، د کرۍ لباس هغه بیا پاس ده را سره عمر لباس محل کې ده، او لاندې دغه ګنډلي، ساړي دامنې، پنجابي جوړې، بخملې، مرینې، یعنی حتی مترانه کاټن کتانونه هم لرو. یعنی چې څه وغواړي ان شاء الله دلته به حتما موجود دي. اوس وخت کې بهرنی لباس زیات مشتریان لري که نه؟ د افغانستان دننه خپل لباس زیات مشتریان لري؟ افغانستان خو بهتره ټولو هیوادوالو ته معلومه ده چې موږ دغه کوچاني لباس ډېر مشهور دي نن سبا، چې هغې ته ګنډې افغاني وایي. هغه بیا زه بره لرم، هغه د زینه ورختلی ده، بیا به انشاءالله تاسو وګورئ ویډیو کې، مشتریان به هم وګوري. دغه زموږ ټیک ټاک هم فالو کوي عمر کاټن په نام باندې، او زما واتساپ د 0 1500 660. نو موږ دغه یو خدمت هم لرو چې که داخل د افغانستاني که خارج د افغانستاني آنلاین ډیلیوري هم لرو. نو بیا هم دغه هندي لباس او پاکستاني ډېر کش کېږي. مننه. تر اوسه په دې لباسونو باندې خبرې وکړو. دغه لباسونه که په لنډه کې ورته لږ تشریح کړئ چې دا د کوم هېواد دی او څنګه د مشتریان شته که نشته دی؟ دغه ټول چې دي دې ته شلوار وایي پنجابي، دا ګاج کې هم دي او سلکي کپړه کې هم شته، او بخمل کې بیا مخامخ لګېدي دا به م ورته وښي. دا ټول هندي لباس دی. دې کې پاکستاني هم لرم، خو دغه پاکستاني او هندي بیا ریټ کې فرق کوي سره. دا قیمت دی که پاکستاني قیمت؟ دا قیمت دی. هغې کې هم شته قیمتي، هغې کې بیا ټول لاس کار والا، سلمې والا، رقم مرۍ والا. نو جنس او ریټ حتما سره فرق هم کوي. نو موږ بیا داسې ده چې 0% همیشه تخفیف لرو دلته. تر اوسه مخکې لاړ شو محترمه. دا لباس هم هندي لباس دی او دا ټول هندي دي. دې ته بخمل وایي. بیا دغه ویډیو کې چې هم ورته وښي هلته هلکان درته خلاص هم کړي. نو زموږ بیا دغه 6 دوکانه لاندې دي، 6 پاس دي. اکثره مشتریان وایي چې وایي چې ستاسو دوکان چېرته ده؟ نو دغه قصر امپراتور ته مخامخ د قبلې خواته ښي لاس په دومنځله عمر کاټن چې 6 لاندې 6 دوکانه، 6 پاس دي، ټول یو بلاک ده. دې کې بیا دغه سر ته دغه چې د پارټیشن لږ به ورته رڼۍ ورکړو راشه لکه. دا بیا ټول د ګنډلو پارټیشن ده. دا 2 دوکانه چې دي دا ټول ګنډلي دي لباس دي. ورته وښیه پنجابي، ورته وښیه بخملې. دا نن سبا ډېر مود ده. مهرباني تاسو دا اوس کوم لباس دی؟ دې ته پنجابي بخملي وایي، پنجابي شلوار والا. دا نن سبا ډېر مود ده، خو دا زموږ خپل مال راځي. د دې بیا شاته او مخې ته دواړو ته هم کار ده. کیمرامین ورته وښي دا اصلي یخک ده او هندي دي، او بخمل ډېر اصلي بخمل ده. نو موږ انشاءالله غلط جنس نه راوړو. ولې یو څوک چې پیسې ورکړي او دا لباس چې دا زینت د انسان ده، ښکلا د انسان ده. نو باید ښه شی دا ټول هندي دي. د هندي دي خو زموږ خپل مال راځي. موږ زه خپله په اډر جوړوم، ډیزاین زه خپله ورکوم. اوس نو ویزې نشته، تګ نه کېږي. افغانانو ته ویزې نه ورکوي. نو بیا زموږ ته خواهش ده چې ویزې ورکړي ورته. اکثر افغانانو کار یعنی اسانه یو تجارت ده. نو دې کې ښه ډیزاین زه لرم، تقریبا 40-50 ډیزاین زه لرم چې یو د بل نه ښایسته دي. دا کالي تاسو په خپل په همدې ځای کې ګنډئ؟ دا هلته موږ اډر ورکوو هند کې تیار فرمایشتي په اډر زه جوړوم، خو نوی ډیزاین جوړوم. دې کې بیا ګاج هم لرم، ورته خلاص که ګاجونه وګوره. دا بیا ګاج کې دي. دا بخمل کې و د ژمي لپاره. بیا که څوک دا د اوړي ژمي دا ګاج لکه فیشن دي. دا د ودونو لپاره او د پروګرام لپاره که نه هوټل کې څوک واغوندي یا ودونو کې. نو ښایسته ډیزاینونه لرم دې کې، یو د بل نه ښایسته دي. نو داسې ده چې دغه یو کاروبار چې سړی کوي باید په کاروبار کې 2-3 شی ډېر مهم دي، چې یو صداقت، ایمانداري او اخلاص.
دا مهمه او دلته خو ان شاء الله چې څومره سیاست برازي ټول زمونږ د خويندو په ځای دي او داسې کاریګر ما سره نشته دا مې خپل وراره ده هغه مې هم وراره ده هغه هلته مې تره ناز ده یعنې موږ ټول الحمدلله خپل فامیل نه یي نو نور هم را سره 13 نفره کار کوي نو غلط کاریګر زه نه ساتم او هغه لباسونه چې کوم ځای کوم ځای دي همداسې ورو ورو ورځو دا هم بیا د ګنډلو پارټیشن ده دا یو نن جمعې ورځ هم دا کاریګر زموږ اکثره تللي کور ته رخصت هم ده دغه ورته خلاص کړه دا ماکسیانې که دې کې څوک بیا اوږدې وغواړي امریلا هم لرم دې دا بیا ټول امریلا دي دا بیا پاکستاني دي دې کې هندي هم لرم بیا ښه ډیزاین نشته پکې دغه تور وګوره دا ټول فیشني دي محفلي دي لکه دا دا هم ښایسته لباسونه دي که خو انشاءالله چې څومره مال وغواړي څوک انشاءالله موږ سره شته ده دغه بخمل ورته خلاص که دا هم وګوره را سره دا اوس ما خپله ډیزاین کړی ده دا بخمل موږ خپله اخلو خپله پې یخک وهو او جوړوي او دا پیجامې او لوپټې دا ما په هند کې ورته جوړې کړي فرمایشي دا پټیاله ګیبي شلوار ده ورسره دې موږ ټیک ټاک کې آفر هم ولګاو یو 2 ورځې مخکې یعنې فی جوړه په 2000 افغانۍ باندې نو دې کې تقریبا 30 رنګه زه لرم دې خوا به ورشو بیا دا بل پارټیشن ده دې ته بخمل هغه وایي البته محترمه که د کیمرې ته لږ مخ واړوه خبر راشي که نه نو دا ته داسې دې مخکې ویسه دغه ځای ته کیمرې ته مخ خبرې مې کوو سره هم ښه راغلاست عمر کاټن دوهم منزل ته راوختلو دلته ماشاءالله تاسو ګورئ ښکلي ښکلي لباسونه دي ګنډې افغاني نو ښکلی ځای او ښکلي لباسونه نو دلته چې راشي انشاءالله لباس اخیستل به مو زړه وشي بیا پوښتنه دا وکړو چې ارزانه دي که قیمته دي خو انشاءالله ارزانه به وي ورور سره ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم سلام چل داری خوب هستی برادر ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو ته ځان وروپېژنه نوم دې څه دی نام سمیر است در دو منزله عمر کاټن هستم تقریبا 1 سال میشه که نمیجه هستم ډېر ښه خوشحاله اوسئ مننه دغه شاته زموږ چې کوم لباسونه دي دې ته څه وایي ایره میگه گنڈ افغانی گنڈ افغانی چیز افغانی ما شما کس اینمی است دا چې دلته خلک په کرایه باندې ځای توړي که خلک اخلي ځای ته کرایی هم داریم او فروشی هم داریم هر دویش داریم کرایی مختلف است او فروشی هم کس مختلف است هر دویش که ما موجود است کله چې په کرایه باندې څوک وړي هغې قیمت څومره دی از ایل از 100 افغانی که گرفته شده تا 300 و 400 و 200 افغانی داریم ما او بیا چې خرڅوي قیمت یې څومره دی باز مختلف است دیگه 3000 هم داریم 4000 هم داریم 5000 هم داریم مایده وزیر اعظم ځینې لباسونه به داسې وي چې تاسو مطلب خپله ډیزاین کړي که نه ځینې به داسې وي چې خلک فرمایش درکوي چې مطلب لباس جوړ کړي چې کله څوک فرمایش درکړي هغه د فرمایش مطابق لباسونه ورته ګنډئ چرا نه فرمایش میده بر ما بسیار مردم از خارج فرمایش میده از لندن امریکا هر کی بر ما فرمایش میده چیز که بر ما لباس ها رو تیار کن ما باش تیار میکنیم با قیمت مناسب برش تیار میکنیم برش روان میکنیم او فکر کوم چې په اوس وخت کې د هیواد نه بهر چې کوم مسافر ورونه اوسي ګنډ افغاني لباس زیات استفاده کوم داسې ده بسیار زیاد فرمایش ما میگیریم از خارج فامیلی که از هر مملکت باشه از امریکا باشه از کانادا باشه از هر جای باشه فرمایش میده ما برش در ظرف 1 هفته 2 هفته برش اعلان تیار میکنیم برش واسه اسپانسر میکنیم بالکل خوشاله اوسئ له دغه ځای نه نیولې تر هغه ځای پورې دا ټول ګنډ افغاني لباسونه دي کلش گنڈ افغانی لباس هست کلش دیزاین مختلف است تا واده کړی نه نکردیم تا فی الحال مجرد هستیم ولې نو خو سر خو د سپین شوی د سپینګیري هم ښکارېږي بس سوق نور دا وقت است اوس چې غریبي ده نه غریبی رکب نیست خو وقت دیده واده نه کوي استاد را ته واده نه کوي استاد ته واده وکړه که نه ولې واده ورته نه کوي بخیر راغلی بیا هم دغه 2 منزله عمر لباس محل ته یا عمر کاټن ته سمیر جان خو ما سره تقریبا 1 کال کېږي چې کار و هم سره کار کوي یعنی دغه د دوکان موږ سره که فامیل غوندې نو انشاءالله چې دغه د نصیب او بخت خلاص شو خدای مهربانه ده زه وایم چې نصیب او بخت به خلاصېږي او نه خلاصېږي خو سړی ورنه زوړ کوي نه ما ورسره واده کړی دی انشاءالله
یو چاره کوم او الله خو چې دغه څومره څوک هلکات موږ سره کار کوي زه ورته د کارګر په سترګه نه ګورم دغه ټول زما داسې لکه ورونه لکه اولاد دا یو ښه صفت دی او تا خپله څه ودونه کړي ما که درته نو کیمرامین ولاړ ده نو ما خپله 2 ودونه کړي دي ماشاءالله نو ماشاءالله انشاءالله کیمرامین هم زړه ښه کړی وی چې زه هم غواړم 2 ودونه وکړي څنګه مشوره ورکوي چې وایي که نه وایي نه کېږي چې فرق ونه شي او اقتصاد ښیي ژوند د سړي ښیي نو داسې دا ما مخکې هم در تېرې پر لاندې دکان کې دلته چې څومره سیاست به راځي ټول زموږ د خویندو په ځای دي یو خو په دې کارګرو کې زه غلط سړی نه پرېږدم په څه خاطر چې موږ دلته یو عزت لرو یو نوم لرو او بلکې دغه عمر کاټن نه غیر حتی زما خپله کورنۍ یو درندې کورنۍ نه موږ تعلق لرو د ځان صفت هم ښه نه نو حتی زما یو ورور هم ده په هغه کې د بلجیم کې ده ټیک ټاک کې ده په نامه د کوګا من الحمدلله نیم فامیل په خارج کې او نیم دلته نو اکثره یو کارګر کې زه هم هغه وګورم غلطي نه پرېږدم ډایرکټ رخصت ورکوم حاجي صاحب خبره دې واړوله که نه زما هدف دا و چې نه کیمرامین چې دی زړه ښه کړی چې زه بل واده کوم که نه اوس یې وکړي که ونه کړي لنډ په هو نه ورته ځواب همغې خبرې ته زه اوس راتلم په دې خاطر چې ما درته ویل چې دا ټول زموږ د خویندو په ځای دي ما چې دغه دویم واده وکړه په څه خاطر هم وکړه یو انسان باید بې ځایه ونه ګرځي شرعي وکړه یو نه 2 وکړه 2 نه 3 3 نه 4 وکړه 4 پورې راوالي دا دې خدای تکړه کړي چې یو په ځای 2 وکړي خو دلته اوس خبره دا ده چې موږ مبارزې ځای ته کوو خو مبارزې سر نه نیسي که نه ما مخکې درته ویل چې هر څه نصیب غواړي هر څه نصیب غواړي که زه درته وایم چې ما دغه دویم واده کو 2 کاله ما تب تلاش وکړه 2 کاله نو د خپلوۍ کې به سړی په ډېر سوچ فکر وکړي یو په آبادۍ کې او یو په خپلوۍ کې یعنی مطلب اوس پښیمانه نه یې نه نه الحمدلله خدای نه ډېر راضي ما شکر ده عمرې حجونه هم کړي دي نو انشاءالله حتی که خدای م نصیب وکړه درېیم هم کوم خو شرعي ښه خبره ځکه چې یو انسان نه ګناه کېږي ښه خبره ده چې سړی واده وکړي اوس به تاسو حاجي صاحب راځئ اوس به ځینې لباسونه هم تشریح کړو لیدونکو لباسونو باندې هم ورسره خبرې وکړو ښه حاجي صاحب مننه نو د پاس لباسونو ته مو ورشو دا به وګورو نو لیدونکو تاسو دلته مختلف لباسونه ګورئ ماشاءالله ښکلي ښکلي لباسونه دي او له یو طرفه خپلې کورنۍ ته حلال نفقه ګټل دي او له بل طرفه ګران هېوادوال د خدمت کول هم دا دي ځکه چې یو سړی وایي زه ښه لباس غواړم خو که د ښه لباس دکان نه وي نو سړی به لباس چېرته واخلي نو الله دې تاسو خدمت هم قبول کړي او الله برکت هم درته پکې واچوي ته لیدونکو تاسو ګورئ دغه ملګري لباس راواخیستو خبرې ورسره پرې وکړو چې دې ته کوم لباس وایي دا بیا شراري دي شراري دا ورته هندي شراري دي ها دې ته وایي ګجراتي شراري دې کې افرنګه هم شته یو رنګ هم شته دا د کوژدنې لپاره د ودونو لپاره نادوخته دي دې کې بیا تیار هم موږ لرو ګنډلې نوشترې دغه کیمره کې به ښکاري دا بیا ټول مکمل بخمل کې دي دا بیا چې دا بیا په جالۍ او ګاج کې دي او دا هم بیا په ګاج او په جالیو کې دي دا ټول لاس والا کار دي ټول هندي شراري دي او دغه لباس دا فکر کوم ګنډې دا بیا ګنډې افغاني دي دا به درته خلاص کا لګا دا مخکې هغه زموږ کاریګر تشریح هم کړله چې کوچاني لباس یې ته ګنډې افغاني دا نوی ډیزاین راوتلی ده دې کې بیا دغه د کیمرې د لارې زه بیا هم وایم که داخل د افغانستان خارج د افغانستان که ماته څوک اډر هم راکړي فرمایش نو انشاءالله په ډېر مناسب قیمت ډېر په کم قیمت بعضې یو دوستان د خپل پیجونه جوړ کړي آنلاین لکه کمیشن کار غوندې هغه شی به زمونږ نه انشاءالله عمر کاټن د چې کوم عزت الله پاک ورکړی هېڅوک یې نه شي اخیستی او دا ټول دا ستاسو د دوستانو د مشتریانو دعاګانو برکت ده او هغه یو متل ده وایي لږ وخوره تل وخوره موږ ډېره کمه ګټه کوو ولې په څه خاطر چې د افغانان په خارج کې مسافر دي دا په دې نه دي چې خدای نه خاصه مستید لري دي پیسې ګټل دلته ډېر سخت دي نو موږ چې د کوم شی په ویډیو کې ورته ښیي یا په ټیک ټاک کې ورته ښیي یا په وټساپ کې انشاءالله همغه جنس ورلیږو ورته کاپي نه ورلیږو ورته بالکل لیدونکو دا نو د ګران افغانستان خپل لباس دی واقعیت سره چې دا یو دروند لباس دی دا زمونږ د تاریخ له لحاظه یو غټ اړخ لري او همدارنګه خلک یې زیات خوښوي نو لباسونه مختلف دي خو د خپل ګران هېواد افغانستان لباس ډېر ښکلی دی دا هم ورته وښیه دا ګوره لیدونکو دا بیا اوږدې دي ماکسي ورته وایي دې کې بیا بنارس هم شته لمنې ډېرې غټې دي ما مخکې هم ویلې که د لباس ختم دومره اوږد دی چې ایمان هم اوږد دی ځکه دې د ټول نه فقط کیسه اصله اوږد یم خو دا ماشاءالله وګورئ دا خلک همدې خوښوي دې ته ماکسي وایي ډېر مې خوښ شو ګرلمنو نور ښایسته ښایسته رنګونه دې کې شته دغه ځای بیا چې دا بیا ټول د ساړي دامنو ده زمونږ بیا دلته
جدا جدا پارټیشن ده ساړي دامن او دا بیا ټولې ماکسیانې دي ساړي دامنې دي دغه بیا بفونه دي دغه کیمره کې که ورته وښي کیمرامین ورته وښي دغه هغه به انشاءالله ورته وښو غل په دا ورته شو کو دا بیا بفونه دا بیا د خرڅ هم موږ لرو او د کرۍ هم لرو د کرۍ ځکه ورکوو چې افغانستان نه دا خلک د واده په ورځ اغوندي واده پروګرام خلک یې اغوندي که ناوې اغوندي دې کې د ناوې هم لرم د ناوې بیا ځانګړی خو زما ته یې پوښتنه ده شین که نه رنګ که دا مثال د لمنې مغټه ده که نه که دې کې ناوې پخون خرېږي ورخطا شي بیا که درته وایم چې ناوې دومره ذوق چې هغوی اوږدې هغه علم غواړي لمن والا دنباله هغه پسې دوه درې جنکۍ نور شاته نیولي هوټل کې پسې وړي یعنې پکې تللی شي تللی شي تللی شي دې کې ښځې تکړه دي ماشاءالله او ګرده دې لمنه بالکل دې کې موږ سره ډېر زیات ډیزاینونه دي نو دا لیدونکو بیا شین لباس دی اوهو یو خبره ته وکړم که نه چې دا زنانه چې څومره مصرف پرې راځي که نه په دغونه مصرف چا خبره په لس نرانو هم نه راځي یعنې په اوس وخت کې تاسو وګورئ ښار کې فیشن تاسو وګورئ که ټول دې زنانه ودی او دا شین لباس وایي که نه دلته ما ته یو سرو کې یاد شو ګرده دې لمنه او شین کمیس دی لمنداره په ترانیم کې وایي ګرده دی لمنه شین کمیس دی لمنداره نور ماته نه راځي دا وګور لیدونکو څومره ښکلی لباس دی ټول د مرۍ کار ده مرۍ کار دی بالکل دا ټول په ګوتو ګنډل شوی دې کې بیا سپین هم لرو او سپین دا د کوژدې کمیز ده او سپین چې ده هغه بیا د ودونو کمیز ده هغه هم لرو مخکې بل پارټیشن کې ته راځه دې بل پارټیشن ته ورشو ماشاءالله لیدونکو دلته به تاسو هر رقم لباسونه وګورئ که د هېواد دننه کوم لباسونه ګنډل کي او بهر حیران به ورته پاتې شي ماشاءالله هر رقم لباسونه په دغه ځای کې ملاویږي او شته دی نو مشر بل لباس هم راواخیستو موږ سره سپین کمیسونه دي دا یې ناوېګانو کمیس دی دا د ناوېګانو دې کې هغه د بالم راواخله پیر بالم لیدونکو د دغه کمیس لیدل به د کمو خلکو په قسمت کې وي ما په خبر به هدف باندې پوه شوې بېشکه بالکل ښه دی چې پوه شوی یا الله پاکه ټولو مجردانو ته دغه سپین کمیس ور وښیې ځکه دا د مجردانو د ژوند یو ارمان دی او بیا مجردانو کله چې واده کوو هلته راشئ عمر ګارډن ته انشاءالله په انصاف به ورکوئ که نه ما مخکې هم ویلې یو اسې یو کمپین یو تبلیغاتي نه موږ عملي کېدای شي دغه ستاسو د یوټیوب له طریقه ما ډېر خلک وپېژني عمر کاټن چې په ټیک ټاک کې فالو کړي انشاءالله زموږ ټول مکمل بیکګراوند یا په سنیپ چیټ کې دوی ته ښکاري موږ همیشه 100% تخفیف لرو 100% او په جمعه کې 3 ورځې زمونږ آفر کومه ورځ یک شنبه چهارشنبه او پنجشنبه هغه آفر موږ لګو چې یو جنس په 1000 روپۍ راغلی له هند نه په 1000 روپۍ لیلام پې لګو یو جنس چې په 600 تمام 600 لیلام پې لګو په څه خاطر د مشتریانو په خاطر باندې زموږ د مینوالو په خاطر باندې چې هغوی موږ سره دایم پاتې شوي دغه کمیس د ورور خواري وکړله دا مجرد وروره چې دی ته وایي دا لباس د ښه ښکاري که بده ډېر ښه ښکاري ډېر منتظر یم منتظره ته خبر یې ته دې ته منتظر یې دمبالهدار وایي دې ته دمباله دا شاته به علامت ما درته وښوده که نه وایي خدای پاکه دا یې لمنه ده دا یې لمنه ده دومره درنده ده لیدونکو زه یې ګیرولی نه شم هلته پسې څخېږي او خدای راخواسته که واده په ورځ که نه په دې کې موږک ور دننه شو که نه بیا پسې ګرځي ولاکې پیدا کړي خو بس رواج دی نو سټایل دی دا وګوره لیدونکو دومره ښایسته ډیزاین باندې جوړه شوي غمي وګوره ستارې وګوره چې حیران به ورته پاتې دا غمي پکې لګېدلي شي پکې لګېدلي ټول لاس کار دی په مریو باندې مرۍ او دا ستارې پکې لګېدلي یو کمیس که درته ویم چې 1500 شپږ 800 900 ډالر خپل قیمت لري دا صرف د ناوېګانو د شپې په خاطر د دې نه بل قیمتي کمیس شته هلته دې نه هم قیمت لرم چې په هغلته بیا کې لګېدلی همسې پیک پروت ده مکمل نه هغه تقریبا 1400 ډالر ما خپل اخیستی اوهو لیدونکو 1400 ډالر هغه البته تاسو به کرایه باندې ورکوئ کرایې ټول ورکوو د خرڅ هم لرم د کرایې هم لرم د کرایې ځکه لرو چې یو څوک وسه نه لري دا په کرایې څو ورکوئ دا کرایې باندې 2000 3000 4000 مختلف چې چا وس کمی من ګورو ورته که نه څوک وس لري څوک نه لري نو تخفیف زموږ زیات ده حاجي صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ حاجي صاحب راسره وم نو لیدونکو خپرونه دوام لري تاسو هم راسره مله اوسېږئ په مختلفو لباسونو به خبرې وکړو هغلته ورځم زه دغه نور لباسونه م ګورم لیدونکو دغه لباس تقریبا 1400 ډالر قیمت لري که 1400 روپۍ نو دا به څه رقم لباس اوه ماشاءالله ماشاءالله دا وګوره د دې قیمت 1400 روپۍ ډالر دی او دې نه پوهېږم دې کرایه بیا څومره وي استاد ډېر په عذاب شو وبخښه نو ښه وروره دې کرایه بیا څو روپۍ ده مختلف بیه باندې دی ورور مې دا په څو ورکوئ تاسو مثلا کس ته به لیدلو که زما دوهم واده شي بیا څنګه په کرایه خاطر به حساب کوم مراد سره هر څه سره 3.5 لیدونکو دا وایي چې دغه لباس شوی په 1400 روپۍ ډالر
نو ښایسته لباس دی دغه فیشن یا فرض مثال د سټایل لپاره چې کوم شیان دي د دې هغه کلکوالی هغه ته به نه ګوري سټایل ته به ګوري مطلب مود ته به ګوري په اصطلاح برانډوالي ته به ګوري نو دا وایي چې دا په 1400 روپۍ شوی دی ډېره مننه لیدونکو تاسو دا لباس شاټونه وګورئ چې څنګه لباس دی خپل نظر مو پرې شریک کړئ د پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې د لباس سټایل دا خپرونه په عمر کاټن پلورنځي کې تاسو کتلي اوسیږي دلته موږ راغلي وو تاسو ته مختلف لباسونه وښودل او همدارنګه هغه لباسونه چې اوس وخت کې نوي راغلي دي او همدارنګه کوم لباسونه تاسو خوښوئ کوم مو ضرورت وي دلته راشئ انشاءالله په مناسب قیمت باندې ترلاسه کوي نو کتونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې مالتیا زلمی زلیل صاحب کوي ښې چارې ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله الله پامان